پښتانه څه وایي؟ پښتانه وایي و تر برته د خدای بې وروره مه که. پښتانه څه وایي؟ و تر برته د خدای بې وروره مه که، و ورور ته د خدای بې زویه مه که، او و زوی ته د خدای بې کوروالا مه که. صحیح سلو؟ د تربره مخ به په ورونو راګرځئ، د ورونو مخ به په زامنو راګرځئ، او بیا چې زامن سره شوري مخ به په چا راګرځئ؟ د دې زامنو په مور په خپله کوروالا هغه یې مخنیوی کوي. مه کوه زویه، غلط کار مه کوه، ناجایزه مه کوه، ظلم مه کوه، ستا پلار دی، ستا سره ډېره منډه ترنډه کړې ده، ستا سره ډېر محنت کړی دی، ستا سره ډېرې منډې کړې دي، ستا سره ډېرې منډې کړې دي. دا هغه بابا دی چې خپله ځواني یې ستا دپاره خوار کړله، دا خپله ځواني یې ستا دپاره تباه کړله. او بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده، مشر ورور ته به دعاګانې کوي، مشر ورور ته به دعاګانې کوي. لکه موسی علیه السلام به ویلې مشر ورور ته به دعاګانې کوي، لکه موسی علیه السلام به ویلې رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین. هارون علیه السلام تر موسی علیه السلام مشر ورور و. موسی علیه السلام چې په دعا کوله، په دعا کې ځان هم یادوي او خپل مشر ورور ته هم دعا کوله. موږ به هم دغسې کوو، خپلو مشرانو ته به دعا کوو. بیا که چیرې له مشره څه غلطي سوې ده نو څه کول پکار دي؟ که له مشره غلطي سوي نو و څه کول پکار دي؟ نو اوس دا کول پکار دي لکه یوسف علیه السلام چې خپل مشران ورونه معاف کړل، ول پروا نه لري، الله دې ته معاف کړي، الله دې ته وبخښي. نو زموږ دپاره هم د هغه کول پکار دي. یوسف علیه السلام څه ویلې؟ لا